سلامونه او نیکی هیلې درنو دوستانو، په دې هیله یو چې روغ جوړ او صحتمند به وئ. درنو دوستانو، وطن ستا لیوني د کیسې یا د هاشم خان لوګري د ژوند هغه کیسه چې موږ لړۍ پیل کړې ده، څلورمه برخه هم تاسو ته در وړاندې کوو. هیله ده چې دغه برخه هم تر پایه پورې واورئ او خوښه یې کړئ. یوه یادونه کوم، کوم الفاظ چې لهجوي دي موږ په همغه بڼه چې لیکوال لیکلی دي همغه چې راخلو، ترڅو همغه د کیسې خوند او رنګ په همغه شکل باندې تر تاسو در ورسو څه ډول چې لیکل شوی دی. په تیره برخه کې مو دوستانو واوریدل چې د هاشم ورور او د دې ترڅنګ هغه څوک چې له ده سره په پاکستان کې وو مزدوري کوله. نو کیسه به د څلورمې برخې له دې ځینه پیل کړو. بل واری ما د پلار سره مزدورۍ ته پاکستان ته تللی و. هغه وخت کې تنکی په ځواني راغلی و. نیر یې ویسته. ده وایي دې نیر کې د مومن خان او شیرینۍ ټکۍ کولی. هغه د کار چیښتن یې څه ټکۍ واورېدې، دا یې راجګ د پلار له خولې چې یوه نیمه میاشت مو کار وکړه. په خدای که یې هاشم کار ته پرېښیي، بس خالی ټکۍ به یې پې کولي او موږ سره یې یو رنګ پیسې ده ته هم ورکولې. کرار به یې کېنولی و، سهار چای به یې هم ورته راوړ. پراټې چې راتللی موږ پلار ته یې ویلي و چې دا زوی دې راته پرېږده. ما ورته ووي هاشم خو اوس هم په خلکو ګران دی، ډېر پرې ګران دی. انور یې بولي، هغه جمعه کې یو وار ورته راځي، وایي هاشم خو یې ما پیر ده. یو ورځ مې هاشم سره جنجال کړی و، خپه کړی مې و. همدا انور 3 وارې راپسې راغی، ګیرې نه یې ونیوم چې دی به نه خپه کوې. یو خو هاشم کې دا خبره ده چې پاچا ورته ناس وي کږه ده، هغه خبرې کوي، خبرو کې بدلون او بندش نه راځي. د پارلمان وکیل و، دی یې غوښتی و، زه هم ورسره تللی وم. وکیل دې خبرو کې چین یاد که. هاشم ورپسې برک څه وایي، څه یې کې؟ چین و امریکا، روس د خپل بام واورې دې اچوه. تراب خان ته زنګ راغی، ډېر تیز ورسره وغږېده. پوه شوم چې لانجه ده. زنګ یې چې قطع که، ما ته یې وویل زه لږ دې پورې مځکې ته ورځم چې اکیل ورکې اچولی ده، که څه هم غصب ده بیرته یې راګرځوم. نورې غورې به د شپې کوو، د شپې ما سره یې، اوس دې خوښه قرار ویده سه. تراب خان ووته، واړه یې هم وباسل او د حجرې دروازه را بنده کړه. لږ سترګه مې پټه کړه، نور خوب نه راتلو. بهر ووتم. د هاشم دوی حجرې ته سره غرمه راغلی وم. خبرې وشوې، په ساعت پوی نشوم. ګورم چې ماسپښین تیر شوی، بجې له 3 اوړي. د دوی د خټو کلاوې وي، شاوخوا یې ټوله مځکه پټیو نیولې وه. څنګ ته یې د تره زامنو کورونه و، لمر تیز و، ځای ونو سیوری جوړ کړی و. د کابل او لوګر لویه لاره یې د کور له مخې ښکارېده. زه د همدې لارې خواته په پټیو کې روان شوم. لږ قدمونه مې چې واخیستل، اوبو ته ودرېدم. اوبه داسې سړې ککړې وي، سړی نه پرې مړېده. د بانجانو په پټي کې عمر خوړلی دهقان ناست و. له څهرې یې معلومېده چې ورځ یې څومره ستومانه تېره کړې. سلام یې ورته وکړ. له جوړ په خیر وروسته یې یو پتکی راته ونیوه. سنډینه بوجۍ ترې تاو کړې وه. واخله، د کشتو یعنې په لمر وچو زردالو اوبه دي. څو غړپونه مې وکړل، ډېره خوندوره ذایقه یې وه. د پتکي سر مې بند کړ. ورته مې وویل له دې پتکي دې دا سنډینه بوجۍ ولې تاو کړې؟ دا خو ګرمي ده چې اوبه تودې نه کړي. دا سنډینه بوجۍ د ورځې لنده کوو، زیاتې اوبه نه تودوي. دا دهقان اکبر نومېده. له لرې کلي راتلو، ټوله ورځ یې لمر ته په همدې پټي کې تېروله. د بانجانو تر کرلو راواخله، اوبول، پالل، شکول، ان تر خرڅولو پورې یې دی ذمهوار و.
ګټه یې دا وه چې د ځمکې له خاوند سره په مځکه شریک و. که یو پټي به 200 منه بانجان یعنی رومیان وکړل، 100 منه پکې د اکبر و. اکبر له هاشمه ډیر خوشحاله و. ویل یې د دې ویالې لاره نه وه، لویانو خو ترې ټوپ هم کاوه، خو وړو ته ډیر مشکل و. هاشم ما ته یادونه وکړه چې دلته یوه تخته کېږده. ما غوږ ونه ګراوه. بله ورځ چې راغلم، هاشم په دامات لاس تخته راوړې، ایښې یې ده، ډیر زړه خوږی دی. اکبر چې کیسه خلاصه کړه، یو طرف یې وکتل، په لاس یې له سترګو لمر پناه کړ. هغه د هاشم. له اکبر مې خدای پاماني واخیسته. د هاشم خواته ور روان شوم. چې ورنږدې شوم ومې لیده چې د توت د ونې لاندې د دهقانانو د دمې یوه زړه په لوګو توره کوټه ده، هغې ته ننوت. زه هم ورننوتم. سترګې یې راباندې ولګېدې. کېناستم. دی غلی و. بیا یې ووی مړۍ دې وخوړه؟ هو هاشم کاکا. څنګه خلک و؟ څوک؟ وروڼه مې ښه خلک و. هاشم څو شیبې تور دیواله ته تکیه کړې وه، هیڅ یې نه ویل. پاڅېده، له کوټې ووت. زه ورپسې شوم. سړک ته ورسېدو. پورې غاړې ته د لوی خوراکه دکان شاته کوټه وه. همالته ننوتو. هلته ډېر خلک ناست و. جوړ تازه مو وکړل. دې دیره کې هم د هاشم ملګري وو. ویل هاشم ورځ کې یو وار سلام را اچوي، چای ته راځي. هاشم همالته پاتې شو. زه له کوټې ووتم چې تور پیدا کړم. کوم چې توراب خان را ته ښودلی و او ویلي و چې د هاشم زخمی کېدو پر وخت حاضر و. له همدې دکان نه یې 3-4 دکانه مخکې د لرګیو ټال و. د کیسه داسې وکړه، دلته خو جنګونه زیات و. هاشم خو عادت ده، ګرځي ډیر. سهار له کوره راوخوت. مخکې هغه غاړه کې غرفه وه، همالته ناست و چې جنګ شو. موږ ننوتو. سرې مرمۍ ورېدې چې جنګ ودرېده. راووتو. ګورو چې هاشم د سړک غاړې ته پروت دی. سخت لګېدلی و. 2 ډزه لاس ته، 1 ډز نس ته. په خدای موږ ویل چې ختم دی، خو مړو کې سر راجوت که. بیا مو کلینیک ته یوړ. دلته ونسو، ښار ته مو یوړ. بس ژوندی خو پاتې سو. لاس یې کوږ شو. زړه مې ډک شو. همداسې روان شوم. نه پوهېدم چې ولې، خو دې بازار له یو سر تر بل سره څو ځله لاړم. بیا همغې دیرې ته ورغلم. هاشم لا ناست و. یو نوم یې واخیست. کنځاوې ورته کولې. له خولې یې لاړې بادېدې. سر یې رړچوو. ما له خلکو پوښتنه وکړه، دا هاشم کاکا چاته کنځاوې کوي؟ دا سړی نسته. هسې له خولې دا نوم راووت. د ده خولې ته چې هر نوم ورغی کنځاوې ورته کوي. هاشم ته مې کتل. ږیره او ویښتان یې سپین و. ما ته یې د ورور خبره یاده شوه. هاشم خو په زرک مشهور و. ټولو به ویل چې زرکینې سترګې دي، خو اوس یې هغه سترګې لوېدلې وي او بلنې ښکارېدې لکه اوبو کې چې مڼه پرته وي. ډله خلک ناست و. ورته خندل یې. هاشم کنځاوې کولې. یوه شیبه یې په ډکه خوله وخندل. بیا یې وویل مه خاندئ، او بال ده، ته ولې خاندې؟ زه خو ځان پورې شین یم. هاشم په شپېتو کې 10 ثانیې روغېده چې د تیرو 50 ثانیو کنځاوې او خپلې ګډوډۍ نه ور یادېدې. بیا چا ور وښودم، هاشمه دا سړی کتاب در باندې لیکي. هاشم ما ته رامخ کړ. عجیب سړی مې ولیدې. څه یې کې؟ کتاب څه کوي؟ کتاب کې هم فایدې نسته. لمر لوېدلی و. ماښام نږدې و. له کوټې راووتو. د کوټې د مخ په دیوالونو د هاشم عکسونه لګېدلي وو. هاشم یوه شیبه ورته ودرېد. بیا یې په کنځاوو خوله واوښته. ځان یې ښکنځه. خپل عکس ته وایي زه خو اتا د لاسه داسې سومه. هاشم همغسې لګیا و. خلکو خندل. ناڅاپه یو موټر ودرېده. 3 خام وړکي ترې راښکته شول. او هاشم لیونی دی.
عکسونه یې ترې واخیستل، د کنځاوې یې عکاسي کړي. یوه یې چاته زنګ وکړ، موبایل یې راوړ. هاشم ته یې ونیوه، واخله دا لږ بې عزته که. هاشم موبایل ترې واخیست، خولې ته یې نږدې کړ، کنځاوې یې وکړې. له هغې خوا 2 برابره کنځاوې ورته راتلې. مجلس خندل. ماښام شو. هاشم له سړکه واوښت، کور ته روان شو. دا چې پناه شو، زه لاړم د دوی د کور پورې ډډې ته، د یوې ونې لاندې کېناستم. لکه څه مې چې ورک کړي وي، نارامه وم. فکر مې کاوه چې دا خو نیمه ورځ وه له هاشم سره. څه کیسې مې واورېدې. د هاشم خو ږیره سپینه شوه. هره ورځ یې داسې څهرې لیدلې، داسې خبرې اورېدلې. د ده څنګه زړه دی، ولې نه چوي. مرغۍ مې لیدې، ګوره ونه وه، یوه ورته راتلله. ټوله ورځ په پرواز ستړې وزرې یې دمې ته راوړي. د هاشم ستړیه زړه. ماښام تېرېده، د اسمان پر لمن یو ستوری زیاتېده. د هاشم دوی کور ته روان شوم. ګورم چې توراب خان د دروازې مخې ته راته ناست دی. ناوخته دی که د هغې ونې لاندې ناست وم. سړه هوا وه، خوند یې راکه. حجرې ته لاړو. د توراب خان زامن له مخکې هلته ناست و. 2 یې له نورو واړه وو. ما ورته وویل هاشم کله کله ډبوي؟ نه، منډې راپسې کوي، خو وار نه کوي. توراب خان خبرو کې راولوید. نه، هاشم په وړو قطعاً وار نه کوي. د ورځې خدای زده څومره روپۍ دی هر یو ته ورکوي. کله له دوکانه شی ورته راوړي. د سکریمو والا راسي، هاشم سره څه روپۍ نه یي، کباړ ام ورباسي، وړو ته سکریم راوړي. هاشم پیسې لکمه کوي، زه یې ام ورکوم، خلک یې ورکوي. بله ورځ چا نوي کالي ورته راوړل، خو د ده عادت دی نوي شی نه اغوندي. ټول زړیږي کور کې. دا اوس یې 10 جوړه کالي نوي ایښي. دی دې زړو کې خوشحاله ده. موږ کیسې کولې چې مړۍ یې راوړه، د چرګ ښوروا یې جوړه کړې وه، هډوکینو خوریو کې یې د غنمو مړۍ ماته کړې وه، د پټي تازه سبزي ورسره وه. هاشم هم راورسېده. د دسترخوان کوزې غاړې ته کېناست. پکول یې له سره لرې که، ما ته یې رامخ که، له کومه ځایه راغلی؟ درنو اوریدونکو، د داستان 4مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. هیله ده چې نورې برخې هم را سره واورئ.